بسم الله الرحمن الرحیم. درنو اوریدونکو لیدونکو د عربي ژبې زده کړې مینوالو، تاسې ټولو ته زه اصغر صلاح ښه راغلاست وایم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ واست. رسیدلی یو الوحدة الثالثه، دریمه برخه، دریمه وحده، دریم چپټر. الدرس الثالث عشر، دیارلسم درس. الحوار الثاني، دویم حوار. انظر واستمع وأعد، وګوره او واوره او تکرار کړه. نن حوار د دوه کسانو ترمنځ دی چې یو المستأجر دی او بل المؤجر دی. المستأجر هغه څوک اجرې نه اخیستل شوی. اجره خو به انشاءالله پیژنئ، کرایه ته وایي. اجره کرایه ته وایي، اجره. او المستأجر هغه څوک چې په کرایه یو څه رانیسي، هغه څوک چې یو څه په کرایه اخلي. المؤجر هغه څوک چې په کرایه یو څه ورکوي. مثلا زه په کرایه اوسېږم، زه غواړم یو کور په کرایه ونیسم، نو زه څوک شم؟ المستأجر. او هغه څوک چې ماته کور په کرایه راکوي هغه څه دی؟ المؤجر. نو راځو، المستأجر او المؤجر په خپل منځ کې سره محاوره کوي، کمیونیکیشن کوي، خبرې اترې کوي. السلام علیکم وعلیکم السلام. اوس المستأجر ورته وایي، المستأجر ورته وایي اريد شقة من فضلك. یو پیری لولم، بیا دوهمه پیری چې دی معنا کوو. أريد شقة من فضلك، لدينا شقة جميلة. كم غرفة في الشقة؟ في الشقة 5 غرف. في أي دور الشقة؟ الشقة في الدور الخامس. أريد مشاهدة الشقة. تفضل، هذه هي الشقة. هذه شقة جميلة. دا و درس. اوس راځو همدا پښتو ته ترجمه کوو. أريد زه غواړم، أريد غواړم. خو دا الف چې په سر کې راغلی دی، ما مخکې تاسو ته ویلي وو اریدو زه غواړم. که چېرته تا وي تریدو ته غواړي، یریدو هغه غواړي، نریدو مونږ غواړو. اریدو غواړم، شقتن اپارتمان، من فضلک د مهربانۍ له مخې. موږ کله کله چاته وایو که نه، د مهربانۍ له مخې فلانکی کار وکړه، د مهربانۍ له مخکې اتاق نه وځه، د مهربانۍ له مخې یو ګیلاس اوبه راکړه. اریدو شقتن من فضلک، أريد غواړم شقة اپارتمان، من فضلک د مهربانۍ له مخې. المؤجر ورته څه وایي؟ هغه څوک چې کرایه ورکوي. لدینا، لدینا مونږ سره. که چېرته وایي تا سره څه به وایو؟ لدیکه تا سره. لدی ما سره. ما ویلي وو که نه، دا یای متکلم چې د په اخر کې د کلمې چې راځي د اسم، لدی ما سره، لدینا مونږ سره، لدیه هغه سره، لدیها هغې سره. لدینا موږ سره، یعنی زموږ په ملکیت کې، یعنی مونږ یو لرو. چې شی لرو؟ لدینا موږ سره شقة جمیلة. اپارتمان خو پښتو کې مذکر ښکاري، اما په عربي کې بیا مؤنث اسم دی. ولې؟ ځکه چې په آخر کې تای تأنیث د دې نښه د تای مربوطه چې راغلی. لدینا شقة جمیلة. لدینا مکسره ده، مکسره شته. شقة جمیلة، شقة اسم دی او د جمیلة د دې صفت دی. جمیلة څه معنی؟ ښایسته. شقة اپارتمان، نو مکسره شته ښایسته اپارتمان. لدینا شقة جمیلة، مکسره شته یو ښایسته اپارتمان. بیا
المستأجر ترېنه پوښتنه کوي. موږ ویل المستأجر هغه څوک چې په کرایه رانیول کوي. کم څو، کم څو، غرفتن کوټې دي. غرفه کوټې ته وایي. کم څو، غرفتن کوټې، فی په، الشقة اپارتمان کې. کم غرفتن څو کوټې دي، فی الشقة په اپارتمان کې. کم غرفتن فی الشقة په اپارتمان کې څو کوټې دي. فی په، کله چې موږ د تعداد پوښتنه کوو نو بیا وایو کم، یعنی څومره، څو دانې. فی په الشقة اپارتمان کې. خمسو پنځه، موږ تعداد تر لسو ویلی و. خمسو پنځه، غرفن کوټې، غرفتن کوټه، غرفن کوټې. نو غرفتن انشاءالله موږ به د نحوې او صرف په باب کې بیا وایو چې جمع څو قسمه ده. جمع مذکر سالم، جمع مؤنث السالم او جمع تکسیر. بعضې جمع داسې وي چې خاص طریقه لري، قاعده لري، اصول لري، او بعضې داسې جمع وي چې هغه اصول نه لري. نو فی الشقة په اپارتمان کې خمسو پنځه غرفن کوټې دي. فی الشقة خمسو غرفن په اپارتمان کې پنځه کوټې دي. المستأجر کرایه اخیستونکی څوک چې په کرایه اخلي هغه ورته څه وایي؟ فی په ای کوم، ای کوم. یو چا نه پوښتنه وکړه په کوم منزل کې دی. فی ای په کوم دورن منزل. دور څه ته وایو؟ منزل ته وایو. مثلا اپارتمان کې دی چې لس منزله وي، بلډنګ دی پوره که نه، نو دته وایو الشقه، یعنی هغه اپارتمان چې اوس تا سره دی او ماته راکوي دا په کوم منزل کې دی. فی په ای کوم دورن منزل کې دی. الشقة اپارتمان. فی ای دورن الشقة په کوم منزل کې دی اپارتمان. کرایه ورکوونکی څه وایي؟ الشقة اپارتمان. فی په الدور منزل الخامس پنځم. یو خمسه دی، یو خامس پنځم. لکه موږ وایو پښتو کې یو اول، دوه دویم، درې دریم، څلور څلورم، پنځم خمسه، پنځم خامس. الشقة فی الدور الخامس اپارتمان په پنځم منزل کې دی. فی ای دور الشقة په کوم منزل کې دی اپارتمان؟ الشقة فی الدور الخامس اپارتمان په پنځم منزل کې دی. ورپسې راځو المستأجر هغه څوک چې په کرایه ورکوونکی دی او ورته وایي وبخئ هغه څوک چې په کرایه اخیستونکی دی. اریدو غواړم، مشاهدته کتل، لیدل، الشقة د اپارتمان. اریدو مشاهدة الشقة غواړم وګورم اپارتمان، د اپارتمان کتل غواړم، غواړم وګورم اپارتمان. هر رقم چې دغه جملې ته معنا کوي صحیح ده. د ادب له نګاه نه باید څوک وایي کله چې خبره کې غواړم اپارتمان وګورم یا د اپارتمان کتل غواړم، نو چې هر رقم ته ترجمه کوي. اریدو غواړم، مشاهدته کتل، مشاهده لیدل، کتل، الشقة اپارتمان. اریدو مشاهدة الشقة غواړم اپارتمان وګورم. کرایه ورکوونکی ورته څه وایي؟ تفضل. تفضل عربي کې څه معنا؟ لکه موږ انګلیش کې کله کوو چې یس پلیز، مهرباني وکړه. پښتو کې وایو مهرباني. مهرباني نه مطلب دلته رحم کول نه دی. مهرباني مطلب ورځه پرې، یا اتا چې کومه غوښتنه کړې ده زه ورته حاضر یم. نو تفضل مهرباني وکړئ. المؤجر بیا ورته څه وایي؟ دا څوک چې کرایه ورکوي اوس یې بوته پاس هغه ځای پرې ګوري. څه ورته وایي؟ هذه هي الشقة. دا د اپارتمان. هغه څوک چې په کرایه نیسي هغه ورته څه وایي؟
هذه دا دلته هذه دا مذکر والا پښتو کې مذکر دی او عربي کې مؤنث دی. هذه ځکه چې دلته شقه چې دی دا مؤنث ده خو پښتو کې اپارتمان مذکر دی. هذه دا شقة اپارتمان دی جمیلة ښایسته. هذه شقة جمیلة دا ښایسته اپارتمان دی. دا څومره صفحه؟ 50مه صفحه. نو ان شاء الله چې بل ورځ درس به په بل حوار کې وي یو بل موضوع کې به وي. نو د نن لپاره همدومره درس بس دی. بل درس به بل ورځ ووایو. ونلتقي ان شاء الله في الدرس المقبل والى اللقاء القادم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.